طالبانو ته د ډاکټر محمد اشرف غني ګواښ د سولې منلو ته ډېر وخت نه لري. ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته خبرداری ورکوي چې د سولې بهیر منلو لپاره زیات وخت نه لري او که افغانان یې نو باید چې د دې بهیر سره یوځای او که نه نو د افغانانو ځواکونو لخوا به وځپول شي او موږ ډېر ملګري لرو. نوموړي وویل زما په شمول د تېر نظام چارواکي له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې لري چې له موږ سره مرسته وکړي چې په زور هیواد ته درشو. په سلامونه مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر ټولو افغانانو ته دې سیاست کې برخه ورکړل شي. د طالبانو چار سنبالي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد چې دا مهال متحد عربي اماراتو کې په سفر دی د یکشنبې په ورځ هلته له میشتو افغانانو او سوداګرو سره د هیواد په روان وضعیت غږېدلی. نوموړي په وینا چې ځینې برخې یې چې رسنیو ته لیږل شوي د افغانستان په روان سیاست تم شوي او په خپل حکومت کې د ټولو افغانانو په ګډون ټینګار کړی. د ویلي د افغانستان هر وګړی که هغه د هرې ژبې، هر ولایت، هر قوم یا هر لوري وي هم باید په اقتصاد، هم په نظامي او هم په سیاست کې برخه ورکړل شي. هر افغان چې په هره برخه کې خدمت کوي په دوی دروازې نه دي تړل شوي او موږ دې ته کار کوو چې د زمینه لا برابره شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.